د دوو انسانانو ترمنځ اول تړون، اول تعلق، اول رشته د ښځې او د میړه ده. آدم علیه السلام نکاح له حوا نه سره په جنت کې وتړل سوله، بیا الله حکم وکړي دواړه له جنت وایستل سول، دې دنیا ته راغلل. په دې دنیا کې څوک وایي په سلهاوو کاله دوی سره ورک وو، بیا یې پیدا کړل. یعنی 100 کاله بعد، 1.5 کاله بعد مور پیدا شوې ده. کله چې دوی ازدواج وکړل بیا بچی پیدا سو، بچی پیدا سو، حوا نه مور سوله دستي او آدم علیه السلام پلار سو. یعنی رشتې چې دي، نورې رشتې چې دي هغه 100 کاله بعد، 1.5 کاله بعد پیدا شوي. مشر، سردار، نواب، خان، سپین ږیری، پوه، هوښیار، چالاک، تعلیم یافته، استاد، دا هم په زرونو کلونو بعد پیدا شوي دي. یا اول تعلق، زورور تعلق، بهترین تعلق، ښه تعلق چې دی ښځه او میړه دی. له ښځه او میړه بعد بیا مور پلار پیدا کیږي. یعنی بنیادی تعلق، بنیادی رشته چې ده د انسانانو ترمنځ هغه نکاح ده، ښځه او میړه دی. بیا چې ښځه لنګه سي دا مور سي، چې ښځه لنګه سي میړه پلار سي. دغسې دا نور رشتې پیدا شوي دي. یعنی مهمه رشته چې ده هغه د ښځه او د میړه ده. که ښځه او میړه سره خوشحاله وو دنیا به ټوله خوشحاله وي، کور به خوشحاله وي، علاقه به خوشحاله وي، وطن به خوشحاله وي، ورونه به خوشحاله وي، مور به خوشحاله وي. که ښځه او میړه سره خوابود وي یو تعلق یوه رشته پر ځای نه درېږي، دا نور رشتې ټولې خرابېږي. نو بنیادي تعلق چې دی د ښځې او د میړه تعلق دی. ښځه او میړه سره یو ځای کول، د دوی نکاح تړل، دغه زورور تعلق دی. دا تعلق چې جوړ سو مور خپله پیدا کېږي. بیا به ورور دغه ښځه لنګه سي، ماشومه دا به خور سي. بیا به ښځه لنګه سي، یو ماشوم پیدا سي، بیا به ورور دغه ورور سي. یعنی د ورورګلوي تعلق، د خورګلوي تعلق، مور پلار، خور ورور، نکاح انا، دا ټول رشتې چې دي دا له نکاح بعد پیدا کېږي او دا په خپله پیدا کېږي. مهمه رشته چې ده هغه د ښځې او د میړه ده. آدم علیه السلام په جنت کې 3.5 کاله تیر کړو او اکثریت وخت به دی پریشانه وو. علما کرام وایي چې په جنت کې به کله کله ژړل هم. نو الله پاک چې بیا ښځه پیدا کړه، حوا نه یې پیدا کړئ، د سکون پیدا کړئ، بیا خوشحالي پیدا کړه. له هغه بعد بیا ټولې رشتې پیدا شولې. نو مهمه رشته چې د ښځو میړه رشته ده، دې ته باید موږ ټول احترام ولرو او دغه تعلق باید په خوښه وي. یو هلک، یو نجلۍ باید په خپله خوښه واده وکړي چې کوم الله حکم کړی دی، کوم قرآن کریم وایي، د نبي کریم صلی الله علیه وسلم چې کومه طریقه ده په دا طریقه باندې باید دغه تړون جوړ شي، دغه تعلق جوړ شي. د دې تعلق مابین کې باید څوک خنډ نه سي، خواښې ونګور ته ونه درېږي، لیور و ورېندار ته ونه درېږي. دغه رشته مه خرابوئ، دغه رشته مه غمجنه کوئ، دغه رشتې ته تکلیف مه ورکوئ، دغه تعلق ته کم تکلیف ورکوئ، بیا به ټول کور برباد وي، ټول کور به سړی.